بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. محترم ملګرو، دا بله مسله عوامو کې غلطه مشهوره ده. هغه داسې چې دوی کله د څټ مسه کوي نو دې سره سره مرۍ مسه کوي. نو دا زده کوي. زه مختصرا داسې کې د علامه شامي رحمه الله د فتاوی نه مختصر ذکر دې ته کومه چې د څټ مسه کول څه حکم لري او د مرۍ مسه کول څه حکم لري. بهرحال علامه شامي رحمه الله وایي چې ومستحبه دا داسې مستحبات ذکر کوي. ومسح الرقبة بظهر يديه. مستحبات دا داسې یو دا دی چې ته څټ مسه کوي بظهر يديه په شا د لاسونو باندې، مطلب ته اوبه راواخیستې دې طریقې سره. دغه طریقه دا یو مستحب طریقه ده. ومسح الحلقوم بدعة. مسح د مرۍ چې دا بدعت ده. بعضې کسان داسې یې چې راځه هلکه خدای دې انصاف وکړو ځکه مرۍ ولې مسه کوې؟ مرۍ مسه خو نه ده راغلې دین کې، داسې پسې راولګېږي. دا زموږ سپین ږیري یا نور عام ځوانان دا کار کوي. خو بهرحال د څټ مسه کول مستحب دي. بعضو علماو سنت ورته ویلي دي. او د مرۍ مسه کولو باره کې بالکل دلیل نشته. سره په دې کې هغه دین کې سره په دې باندې ذکر د دې راغلی چې مطلب مرۍ دې مسه شي. نو بهرحال مسه کول د مرۍ او داسې کې دا بدعت دي، جایز نه دي، دا حرام دي. بهرحال ما مختصر ذکر د دې ته وکړم. نو عوامو کې دا غلطه مشهوره ده چې دوی د مرۍ مسه کوي. د مرۍ مسه کول جایز نه دي. دا مختصر وضاحت مو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.